بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څه خاص خبرونو سره زه حاضر یم او خاص کر نن څه ډیولپمنٹ په اسلام آباد حواله سره چې پاکستان کې اندرونی سره روان دي په حواله سره خبره کو. بل طرف ته د پاک افغان ریلیشن او بیا خاص کر زموږه چې کوم لربر افغان په حواله سره خبره کو هغه خصوصي خبرونه شامل دي. نو د کی اول خبره وداو کو چې جرمني په حواله سره لګ ما زیات خبرونه ورکړل، زیات معلومات کوشش وکړو چې دا ایشوز چې څومره پرابلم اوس کریټ کړي یقینا دا به تاسو ته راتلونکو ورځو کې نور هم پته لګي. نن جرمني سفیر چې کوم په پاکستان کې دا تاسو ګوګل باندې سرچ کړئ تاسو به نن تازه خبر ملاو شي چې کوم افغان پالیسی په حواله سره د جرمني کوم ویزې سره کې صدا هغه باندې خپل سټیټمنټ نن مجبورن جاری کړی دی. هغه هم تاسو ګورئ، تاسو ته پته ولګي چې زما خبرونو کې صداقت شته او کنيشته. از دې بي اس منې کومه چې پاکستان یقینا چې خپل بیرغ باندې یا باندې دا خبره نيري او کوم پالیسیانې چې کوم جوړې وي په هغه باندې نظر رسنی لکه سختی کول خاص کر جرمني لپاره او یو جرمني نه هم او چې کوم ډیماند دي ترستل روان دي. بشکه جرمني کې به هغه جمهوریت چې څوک مړم کې تاسو نه کوي، خو پاکستان به جرمني نه لازمي تاسو کې کني بل ورځ به دلته کې تحریک لبیک والا ټي ټي پی ولا ورستولي او جرمني مخې ته به بیسی مخې ته به ورته درنه یې خېدلی وي. پاکستان کې خدا لو بشتا او کوي هم تاسو ته پته ده او ټیک ته وړو کې ونی ملک ته هو د جنسیانې ډېرې پاورفل دي او کارونه هم کوي چې تر نن پورې آباد دي. اکی سو وجوهات شته چې امریکا غونتی یا نور بهارت غونتی ملکونه یا نور ملکونه چې کم دی هغه ګډې را ګډوي. خو بهرحال دا اسې خبره ده، خو موږ پښتنو ته دا ریکویسټ دی تاسو ته ما تاریخ هم ویلو چې زموږ پښتنو تاریخ کې ډېر داسې دي لکه باچا خان ویلاګ مې بقاعده ته اچولی چې اصل لیډر هغه و چې هغه په جلال آباد کې ولې ښخ شوی دی او څه تاریخو. نو مقصد مې دا دی نو چې اوس هم جذباتي مسیجونه جذباتي خبرې په سوشل میډیا چې کوم تاسو کوئ یا ما ته هم تاسو وکړئ نو یقینا ما ته افسوس څرګندونه کیږي او ما ته چې کوم د ځکه پرابلم زیریږي یا ما سره رابطې کیږي هغه ستاسو خويندې میندې ستاسو ورونان ستاسو د خاورې د افغان خاورې خلک دي چې په مشکل کې گیر دي. انداسه جرمني ولا کیسونه هم ریټ شوي دي. ورسره مونږ دا کوشش ته چې کم از کم لږ شانتي سوچ وکړي. حکومتونه به خپل کار کوي خو د پښتني خاورې پښتني باندې سکیږي. ما د یو ملګري پکې میسج کړی چې ډېر پاکستانیان دي چې افغان پاسپورت باندې جرمني کې ویزه اخستې دي کې موږ بیا جرمني کې هغه کسانه کوي سلزلته ښکارا کوي دا د پاکستان پالیسنی دي کې تاسو دلته هنن هم یو بل وجلې دي د بجلی په بل پاکي موږ پښتنو خدا کار دي شاوه تکړه شي نورم داسې وکي او چې څومره تاسو کولای شي کوي او کوم زور ملويږي ستاسو د وجه او بس موږ سویلی شو چې دلته کم بیا ستاسو د لګ عمل دی وجه په زرګاو کسانو ته چې کم تکلیف ملويږي که په دې دنیا تاسو اثر نشي ملو په هغه دنیا کې بس تاسو غاړه لازمي نیول شي چې تاسو ته لاسه یو مسلمان ورور ته تکلیف ورسي. بیا خاص کر پښتون ته چې موږ بل پښتون باندې غیرت کوو. خو بهرحال دا خبره اوس ډېر جذباتي شي راتلونکي وخت کې به نورم داسې کیسې راځي. نن هم په پېښور کې ریټ شوی دی. پېښور کې هم تاسو ته ټیک ټاک باندې ما ویلو او د اوس پکې دا سرچینګ شروع شوی چې کله داسې کیسه راوړي نو لازمي خبره ده سرچینګ راوړي چې کوم آی ډي کارت جوړ شي په افغان ته په باندې د نادر کسان بقاعده گرفتار شوي دي. د سره د پاک افغان پولې باندې کوم معامله روان دي او وخت الفوقتنه کیږي. خو دې وخت کې چین د امریکا چین چې کوم کریشز دي هغه د زموږ پاک افغان حواله سره هم ډیر زیات موثر دي. د امریکا کوشش دی چې پاکستان خپل لاس کې واخلي او خاص کر افغانستان په کنټرول کې او ورسره چین سره معاملات خراب کی. چین دا کوشش دی چې پاک افغان ریلیشن خکی او د دوړو سره یو ډیر په تجارتي مراکز خاص کر سی پیک چې کوم پاکستان کې کوریډور شروع کړی هغه افغانستان ته
یا افغانستان د دواړه میکس چې کوم دی یو تجارت لار کولاوږي کدي سره شروع شي یقینا دا به موږ د دواړو ملکونو دپاره ډېر ښه عمل رواني دا خو انټرنیشنل هغه باندې یو لوبي روانه ده په دې حوالې سره کېږي اندروني خبره هم تاسو سره وکړه اوس رځو اسلام آباد کې دی وخت کې سیاسي ماحول ډېر زیات ګرم دی که یو طرف ته ګورئ تاسو ګورئ جماعت اسلامي درنه راوستې ده بېشکه چې کې خو هغه نه شوه چې کوم موږ ورته وایو په اسلام آباد د ډي چوک ته خو په راولپنډۍ کې باقاعده هغه نن دویمه ورځ دویمه شپه ده چې ښه زبردست پنډال یې چې کوم دی لګولی دی او ډېر لکه یو قسم ښه پریشر یې جوړ کړی دی په حکومت باندې بل طرف ته تحریک انصاف چې کوم څو ځل احتجاج هغه وکړي او بیا واپس شي چې موږ ته اجازت نشته بهرحال تحریک انصاف لیډران وجې نه په ورکرانو کې ډېر زیاته بیچني خوارې کېږي موږ سره اکثر تحریک انصاف ملګري ملاویږي تحریک انصاف ډېر غړي موږ سره ملاویږي چې په دې باندې ډېر زیات خفګان کوي نو موږ هم ځکه دا خبر تاسو ته وکړه چې تحریک انصاف ورکرانو کې ډېر زیاته بیچني خواره ده